لومړی مې په دولابدره کې یو لوی عملیات ترسره کړ. البته هغه وخت مامور پیکاس راته کړی و. هغو کسانو ته مې پیسې ورکړې او وسلې مې هم ورته برابرې کړې. اسې هم له وخته مو رسنۍ سره خبرې کړې وې. د هغوی ویډیو یې ثبتوله. په دې خو ټول پوه شول چې ستاسې لخوا د عملیات شوی. موږ هم غوښتل چې خلک پوه شي. دا پیغام مو خپور کړ چې اوس هم ځواک لرو او هر چېرته چې وغواړو موږ عملیات کولی شو. وروره محمود ترکمو څه ډول غوښته چې ویې وژنئ؟ د پیکاس دفتر کې یو وکیل او د کورنۍ چارو وزارت دوه تفتیش کوونکي وو. لومړی د محمود ترک ساتلو مسؤل د امنیت امر نجیب دیلومه جوړه کړه. وکیل باید یو تورن له کړکیه لاندې غورځولی وای. هغه هم د تفتیش کوونکي په مخ کې. ښه نو بیا جنازې کې څوک هم هلته نه و. ښکاري هغوی بریالي شوي. خیري ثبت خو روان دی که نه؟ ای خدایا څه شوي؟ زه ماهر شوی چې کسه ټپکې کېدم. دا ته څه وایې خیري؟ دومره شکنجه مو بېځایه شوه؟ څه؟ صبر وکړه توبه خدایا. څارګر صاحب په ټوکم نه پوهېږې. اوس نو هوښیار شوی یم. ومې غوښتل چې لږ وخاندو. ای زما کم عقله خیري. ملګرو په ډېرې خواشینۍ سره زه له دې وروسته تاسو سره نه یم. تاسې چې نه اوسئ موږ هم نه یو امیر صاحب. همداسې د امیر صاحب. موږ هیڅ یو هم د ګیدړانو ته د دې کار اجازه نه ورکوو امیر صاحب. داسې مه کوئ هلکانو. خبره ډېره مه اوږدوئ. تاسې چې هر څومره خفه شئ دښمنان به مو هغومره خوشحاله شي. خپله غوسه مو د دې هېواد د دښمنانو په مقابل کې وکاروئ.
واده اورېدل که نه ممدوحه؟ وا مې اورېدل امر صاحب، وا مې اورېدل. یو نجیب به لاړ شي، زر نجیبه به نور راشي. نجیب زمانوم دی خو لومړی د دې ملت صفت دی. د دې دولت او بیرغ ته یوازې نجیب خلک خدمت کولی شي. اوس تاسې ته د پخوا په پرتله لا ډېر کار پاتې دی. که سر مو چاته ټیټ شو نو زه به مو هېڅکله ونه بخم. خبر اوسئ، باید ما هېر کړئ. بیا ونه وایئ چې مونږ په امنیت کې یو نجیب امیر درلوده. ژمنه ده؟ زه داسې ژمنه نشم کولی امر صاحب. که حق دې نه رابخي مې رابخه. دا ځای تا ته امانت دی نیازي. په ټولو باندې پام کوه. نیازي ما ژاړه نو. وګوره زه هم ډېر په سختۍ ځان کنټرولوم. ښه نو ته اوس په رښتیا ځې امیر صاحب؟ په رسمي ډول ځم. امر له پورته ځای راغلی. چا چې تاسې ته د لومړی ښي د دې کار حسابي به راکوي. ارامه اوسه ممدوحه. لوی خدای د داسې خلکو لوبې تل ناکامۍ سره مخ کوي. هغه خپله ښه پوهیږي. وبه ګورو چې خدای په موږ څه لوروي. هر څه لورونه چې وکړي ډېره بښه وي. البته امر صاحب. د دې ځای خوان به لاړ شي امر صاحب. نه ځي نه ځي ګوکانه، لږ تر لږه خو مه ژاړه زمریه. امیر صاحب امیر صاحب یوه شیبه. څه دې نیازي؟ دا الپر کمره ده. عاطف وویل چې تاسې ته یې درکړم. هغه ونه شو کولی تاسې سره خدای پاماني وکړي. ژوندی دې وي. زما له خوا سلام ورته کوه. دا موضوع به محکمې ته ولېږدول شي. نجیب امیره خبر اوسئ. تاسې هم خبر اوسئ ښاغلی تفتیش کوونکیه. کوم کارونه چې دې نړۍ کې کېږي بیا لویې محکمې ته لېږدول کېږي. ته غواړې څه ووایې نجیب امیره؟ شکر دی زه مې وجدان ته خجالت نه یم.
دا زه څه کوم؟ څه وشول امر صاحب؟ دا واخله. بیرته یې دولت ته ورکوئ او که کوم بل څوک یې اخلي هر څه چې کوئ ویې کوي. امر صاحب داسې خو نه کېږي، زه به تاسې ورسوم. اړتیا نشته، زه به په ټکسي کې لاړ شم. تاسو ټولو ته ښه شپه. دا خو لویه بې انصافي ده. یو ځل د دې لومې ښودونکي زما لاسته راشي، بیا دلته یوه لویه لوحه زړه وم، لیکن د شوبکې ټوله ښه شکنجه کېږي. ارامه اوسه، ارامه اوسه. دا خو لومړی ځل نه دی. هرې تیارې پسې رڼاوي ممدوحه. ما خو خوشې کوئ که نه؟ هی ته څه کوې؟ ستا پان څه به کوم؟ خبرې مې وکړې، هر څه مې درته وویل که نه؟ هله راشه ښکلی وروره، راځه. څه کېږي په ما رحم وکئ، کورنۍ او اولادونه لرم. که کورنۍ او اولادونه دې لرل نو بیا د 11 کلن ماشوم ولې ووژه کمعقله؟ ها ولې دې ووژه؟ دې لپاره چې یو ماشوم دې په قتل رسولی، دولت او ملت ته د زیانونه رسولي. موږ خپل وجدان ته محکوم کړي. زمونږ له محکمې تر نن ورځې پورې یوازې یو حکم صادر شوی، هغه هم د اعدام. وای وروره ته خبر شوی فنر باغچې لوبډله غواړي چې یو نوی لوبغاړی واخلي. د مسی په څېر لوبغاړی په پام کې دی. ښه ده، ډېره ښه ده. پلار مې راغی. پلاره ولې ټکسي کې راغلی؟ زړه مې وشو زویه. واخله کمره دی. عاطف ورور دې جوړه کړې ده. ډېر ښه، زنده باد پلاره. هله نو ورځه. مورې پلار مې راغی. پلار مې راغی. مورې وګوره پلار مې کمره جوړه کړې. د ټولو د ماښام په خیر. په خیر راغلې پلاره. په خیر راغلې نجیبه. موږ ډوډۍ خوړلې، ته یې خورې؟ نه ښځې، زه څه نه خورم. پلاره موټر دې څه که؟ ټکر خو به دې نه وي کړی؟ نه زویه، امنیت کې مې پرېښوده. راځئ لومړی خپل درسونه ولولئ، بیا ویده شئ، حالت درکوئ. نو سمه ده. شپه په خیر پلاره. نجیبه تا خو نه غوښتل، خو بیا هم ښه ده چې لږ ګرم څه وخورې.
دا ستونزه به هم حل شي. پخوا مو له دې نه لویې ستونزې حل کړي. رانه راته زنګ وهلی و، هر څه یې وویلې. لومړی ځل خو نه دی چې په تا تور لګېدلی. نجیبه مه خفه کېږه، هیله کوم. زموږ لاس کې خو څه نشته، څه وکړو. دا هم یوه ازموینه ده. په 12 کلنۍ کې مې پرېکړه وکړه چې پولیس شم. زما د پلار یو ملګری سارګر و. کله کله به هغه د پلار لیدو ته مې راته یو بل سره به شطرنج کاوه. هر ځل به چې ما لیده یونیفرم به یې ډېر خوند راکاوه. د هغه خولۍ اوتو شوی پتلون یې، قد یې. ټکسي کې مې هم د هغه په اړه فکر کاوه. 18 کاله تېر شول. په ژبه یې ویل ډېر اسانه دي. 18 کاله شوي. څو ځلې ټپي شوم، څو ځلې په چاړو ولګېدم، د مرګ له خولې بېرته را وګرځېدم. شپې او ورځې مې په کوڅو کې تېرې کړې. بې خوبه پاتې شوم. خو پایله یې څه شوه؟ نجیبه مېره، تا له دندې نه ګوښه کوو. وای خدایه، یعنې دا کار دومره په اسانه کېږي؟ ها، هېڅکله مې هېڅکله نه وغوښتې چې په لوړ غږ چغه ووهم. مراسمو کې له وسلوال بریده روغ ووت. په خپلو خبرو کې دا پیښه وغندله. اوس د دې پیښې په اړه ویډیو تاسو ته خپروم. اساده مهربانی وکړئ ښاغلیه. اور نیوی چې دې راوړ څه شو؟ دلته نه و ښاغلیه، ما 2 کسان ورپسې ولېږل، اوس به یې پیدا کړي. هغوی بېرته راوغواړه ښاغلیه. هغوی بېرته راوغواړه. نور نو موږ اور نیوی نه کار نه اخلو. سمه ده ښاغلیه، څه چې تاسې غواړئ. نور نو دا اور نیوی په درد نه خوري. څه به کوو؟ که وسوځو هم بیا هم ټول زیان په خپله موږ ته را رسېږي. همداسې نه ده پیکاسا؟ تاسې بیخي رښتیا وایئ ښاغلیه. نن یو بل جالب کار هم په امنیتي تشکیلاتو کې وشو. د امنیت هغه امیر چې د مخکې له وخته زوال دعوه یې پر مخ وړله، یعنې نجیب یلماس، له دندې ګوښه شو. د دې پرېکړې لامل هم د سالم اوزګور ځان وژنه ښودل شوې چې د شکنجې له امله یې ترسره کړې. دا خبرونه نور مه اوره. چې د دې پرېکړې په اورېدو ډېر خواشیني شوي دي. خیرت به وي انشاءالله. ممدوح دوی به وي. السلام علیکم عامر صاحب. علیکم السلام. خیرت دی عامر صاحب، څنګه خفه ښکارې؟ ته خبر نه یې؟ نجیبې له دندې نه ویستلی. څه وایې؟
عامر صاحب هسې همداسې ځایونو کې کار نه لري. دا خو ډېره وړه موضوع ده هنري خورې. یوه چاره به پیدا کړي، اندېښنه مه کوه. موږ ستاسو په څېر هسک او ژور ځایونه نه پېژنو. هر څنګه چې وي خفه کېږو. ښه سمه ده، اوس بیا هم زه ملامت شوم. اندېښمن شوم عامر صاحب. ستاسې د قانون کسان اوس چیرته دي؟ حق او حقوق پالونکي په یوه شبکې ته خرڅ کړئ که نه؟ عاکفه ولا چې اوس یې وخت نه دی. رښتیا وایي هنري خورې، هر ځل چې زه خبرې پیل کړم د خبرو وخت نه وي. په هر حال زه فاتح پسې راغلی یم. فاتح څه کوي؟ نیاته یې ورکوم. هغه یې کلي ته بیایي. په یوازې ځان یې ساتنه نشم کولی. او هو تر څو چې دلته له ما سره وي نو ډېرې بلاوې به پرې راشي. موږ خو دلته ساته زویه. نه د نازان له مور سره مې خبرې وکړې. هغه یې له دې ځایه بیایي. همدا د ټولو لپاره ښه ده. فاتح چې له ما نه هر څومره لرې وي نو همغومره به خوشحاله وي. وګورئ لاس مې سوځي خو غږ مې نه پورته کېږي. ښه نو ولې مې لاس سوځي؟ ځکه چې اور نیونکی نه لرم. یو څو کاله مخکې کله چې به زمونږ اړتیا شوه له زندانه به مو یو کس راوسته او د خپلې موخې لپاره به مو کارولی شو. خو اوس داسې هیڅ نشو کولی کایا. ومې غوښتل یوه شېبه کې 3 کسان ووژنم او هېواد کې ګډوډي جوړه کړم. خو زه یو ځل بیا په دې کار کې بریالی نه شوم. زمونږ تر ټولو ځانګړي کسان ونیول شول. ښاغلیه هغه ورنیونکي هم راویښ شوي. که رښتیا خبره درته وکم نو د هغو کسانو شاته په سمه توګه نه یو درېدلي. هر یو یې چې افشاشي موږ یې وژنو. د همدې لپاره اوس څوک په اسانۍ موږ سره کار کولو ته زړه نه ښه کوي. ښاغلیه په موږ هېڅ باور نه کوي. چې باور نه کوي نه دی کوي. اوس هم لسګونه ډلې شته چې ویښېدو ته په تمه دي. یوازې ستاسې امر ته په تمه یو. ښاغلی پیسا ګوره که امر درکم څه به وکې پیکاسه. ستا ډلو خو انځمو نشم ساتلی. وګوره اوس ټایپ داره څوکۍ کې ګرځم. ښاغلیه تاریخ به ستاسې هڅې د دې هېواد لپاره په زرینو کرښو ولیکي. اندېښنه مه کوئ. عذرالله ستا په 5 کتابونو کې د خپل نوم لیکلو لپاره دا مبارزه کوم. د نړۍ تر ټولو لوی پټ سازمان هم د افغانستان په برید کې خپل ځانګړي وغړي له لاسه ورکړل. ښاغلیه هیله کوم آرامه اوسئ. د ترکانو فکر هم داسې دی. بریالیو کسان سره مبارزه نه کوي او خپلو ناکامیو ته هم پلمې لټوي. دا چې زموږ ملګرو د محمود ترک ترور سرته ونه شو رسولی تاسې ډېر خفه یې ښاغلیه. خو د عملیات زموږ دوستانو او دښمنانو ته دا ښکاره کړه چې اوس هم د عملیاتونو ځواک لرو او په ځانګړې توګه هغه ملګري مو چې د مخکې له وخته زوال دعوا کې نیول شوي دي که نه هغوی ته مو یو لوی مورال ورکړه. ښاغلیه ته ډاډه یې سوها؟ زه خو داسې فکر نه کوم. او پټ شاهدان څنګه؟ هغوی به څنګه شي ها؟ راشه زویه واخله عاکفه. هوپا زه به د پسې ډېره خفه شم. کله کله خو یې راولې که نه؟ البته چې راولم یې خورې. البته د فاتح د زیږېدو ورځ مې د پرون په څېر په یاد ده. ښکلیه زویه زما تعالی اوی زویه. زما ګرانه زړه ښځه د څنګه به په دې ماشوم پام کوي. حالت یې څنګه دی؟ ښه نو زه به یو څو روپۍ مرسته وکړم عامر صاحب. دا ماشوم هیر نه کړي. زه نه غواړم چې یتیم رالوی شي. دا چې یتیمتوب څنګه وي په دې خو ته ډېر ښه پوهېږې. هو عامر صاحب مه ژاړه ګرانه مه ژاړه. هله بای بای وکړه زویه.
په خواشینۍ سره زمونږ ځینې ملګري چې په زندان کې دي څارنوالانو سره یو ځای شوي دي او پټه شاهدي یې منلې ده. سبا بله ورځ که ته هم زنداني شې زه څه پوه شمه چې کیدای شي ته هم هغوی ته اعتراف وکړې. ډېر خواشینی یم ښاغلی پیسه ګوره. ما په خپل ټول عمر کې د یوه ډاکټر په توګه د خپل مسلک له لارې او د خپلو روغتونونو له لارې مې تل دې دعوا ته خدمت کړی. تر نن ورځې پورې هېڅکله چېرته بندي شوی نه یم. دا هم رښتیا ده چې زغم یې نه لرم. خو زمونږ سازمان دا ځواک لري چې یو څو میاشتې ما په یوه روغتون کې میلمه کړي. پخواني لومړی وزیر ته چې کوم عملیات وکړه هغه سره ثابت کړل چې څومره دعوا ته ژمندي ښاغلیه او د سپینې کوترې وزر یې څنګه مات کړ موږ ټولو ولیده. پخوانۍ ورځې په هر حال پخوانۍ خبرې پرېږدو. راتلونکي ته باید فکر وکړو. خو د پیالې ډکې خواته هم وګورئ ښاغلیه. کوم کسان چې قایمیني کادرنه او مانیسا ته په پټه لیږلې دي هلته د ډېرو جګړو تجربې ترسره کړې. په ادیرنا کې کردان د یو څو کسانو په ملګرو وپارېده او مانیسا کې رومانیانو باندې هم عملیات وشول. په دې دوه ولایتونو کې د ډار ډکه فضا جوړه شوه. دا هم یو ګام دی. ته څه وایې پیکاسا؟ تاسې خپله ډېر ښه پوهېږئ ښاغلیه. اوس نو د دې وخت نه دی چې د پردې تر شا کار وکړو. زه داسې فکر کوم که موږ سوځېږو هغوی هم باید وسوځېږي. رانږدې شه پیکاسا. ته یې وینې زه چمتو یم په دې اور کې وسوځم. صبر وکئ ښاغلیه د تاسې څه کوئ؟ لاس دې خلاص که پیکاسا. ښاغلیه زه پوه نه شوم تاسې غواړئ څه وکړئ؟ لاس دې ونیسه. که سوځو ټول به یو ځای سوځو پیکاسا. له دې نه وروسته زما اصول هم دا دي ټول باید دا سکروټې په لاس کې ونیسي. په خبره پوه شوې او که نه؟ اوس نو ووځه. د یو څه مودې لپاره نه غواړم څنګ کې مې څوک ووینم تر څو چې د ماته ښه خبر نه یې راوړی دلته را نه شي. سمه ده امیر صاحب دومره مه خفه کېږه هر څه به ښه شي اندېښنه مه کوه. هغه خبره نه ده ځینې کسان به په خپل سر کارونه پیل کړي. زه ډارېږم چې د ګټې په ځای تاوان ونه کړي. سمه ده امیر صاحب زه به له ممدو سره خبرې وکړم هغه به هم حل شي. ښه نو د خدای په امان. موږ دواړه ډېر ښه پوهېږو چې د ممدو په اړه خبرې نه کوم. ورځه د خدای په امان. نجیب امیر څنګه دی؟ ښه نه دی نه غواړي ښکاره کړي خو زړه یې مات شوی. خیري ته ووایه چې د یلدرۍ له خبرو نه موږ ته یوه کیسټه جوړه کړي بیا به یې نجیب امیر ته ورکړو. بیا به ښکاره نه شي چې دا کار مونږ کړی؟ پرېږده چې ښکاره شي خو ثبوت باید پاتې نه شي. ښه نو د سره څه به کوو؟ د ده لپاره یو ښه پلان لرم ثابته. تا د بابا فلم لیدلی دی؟ هغه که چې معلوم براندون لوبېدلی
پوره 22 ځلې مې لیدلی هغه ته داسې یو وړاندیز کوم چې رد یې نشي کړی خاده مونږ هم پیساګور ته داسې وړاندیز کوو چې رد یې نشي کړی لومړی باید فاتحې ورسوو ځه چې ځو مهربانی وکړئ اغلې لرې شئ خوشې مې کوي لرې شئ تاسو صبر وکړئ خوشې مې کوي ودرېږه اغلې ومې ویل کنه ودرېږه خبره ده څه خبره ده ښاغلیه مخه مې ورته ونیوله خو بیا هم راغله سمه ده مهمه نه ده مونږ یوازې پرېږدئ یو کار مو سم ونه که ویل مو لاره کې وژنئ جنازه کې هم بریالي نه شوئ تاسې څنګه دومره بیکاره شوي یئ ها کاش دا کار مونږ خپله کړی وای ما ته وګوره ته له چا سره داسې خبرې کوې خپل امر نه پېژنې له څه وخت راهیسې داسې ګستاخه شوي ته چا هلته لېږلې حاله ووایه چا لېږلې تاسې لېږلی یم چا روزلی یې تاسې روزلی یم اوس چې لویه شوې غواړې خپل مالک وخورې که اعصاب مې خراب شول بیا زړه نه سوځوم بخښنه غواړم بخښنه غواړم دې ورځو کې ډېره اندېښمنه یم ټوله ورځ په تمه وم چې محمود به مړ شي بخښنه غواړم د عاقف په نوم یو کس موږ ته سرخوږی جوړ کړی د هغه له امله مو ونه شو وژلی زموږ مخه یې ونیوله ته پوهېږې هغه څوک دی نه پوهېږم ستا د خاوند بهجت قاتل دی هغه قاتل هم د عاقف دی کله چې بهجت پیدا شو په دې حالت کې وګوره په بدن کې 28 مرمۍ پیدا شوې عاقف هغه سوری کړی و هسې هم د هغه د وحشیانو په څیر کارونه ډیر زیات خوښیږي بهجت سره مې په قندیل کې واده کړی و نیکه مو تړلې وه د میاشتې پای کې یو کنفرانس لپاره فرانسې ته تللو په خواشینۍ سره باید یوازې لاړه شي ښاغلی پیکاسا له تا یوه غوښتنه کولی شم مهرباني وکړه که زما په واس کې وي ولې به یې نه منم هغه کس چې بهجت له دې نړۍ نه ولېږه هغه له تا نه غواړم عاقف غواړم تاسې ما سره مرسته کولی شئ په خیر راغلې زویه څنګه یې مور جانې شکر دی ښه یم ته څنګه یې شکر دی ښه یم فاتح وروسته له دې تا ته امانت دی مور جانې دا مې د لور یوازینۍ نښه ده عاقفه ته هېڅ اندېښنه مه کوه زویه دا تاسې څه وخت حرکت کوئ سبا سهار وختي له خیره حاله نو ورځه زما زمری لږ څه به یو بل نه جلا پاتې شو خو داسې زموږ د دواړو لپاره لا ښه ده په ځانګړې توګه ستا لپاره په وخت کې زه هم داسې پریښی وم خو ته نیک مرغه یې ته د دنیا په غېږ کې اوسېږې زما په څېر د شرابیانو په منځ کې نه عاقفه حالا راځه چې لاړ شو واخله خور جانې سمه ده ما ته مه غوسه کېږه زوی جانه زه مې پلار ته ډېر په غوسه وم چې ولې پرېښودم خو زه تېروتی وم بله چاره یې نه لرله زما د ساتنې لپاره لرې تللی وم په هر حال راتلونکي کې به پوه شې انشاءالله په خیر لاړه شي مور جانې ژوندی اوسې زویه مور جانې دام واخله هېڅ اړتیا نشته زویه واخله
زه کله کله هم داسې پیسې درلیږم په اجازه مو زه ځم فاطمې زما زمری زویه دا کیف لپاره رانه څه غواړي د هغه هر څه غواړم صبر وکړه دلته یو څه راسره و واخله دا څوک دی دا هغه زوی فاتح ښځه یې څنګه هغه څه کار کوي ښځه نه لري ښه نو دا څوک ده زمونږ شریکه او ملګري اتنه یعنې د کنټرولولو جاسوسه خپله ښه پوهېږي نو په غلط کس باندې مینه شوه خیرات دی څه فکر کوي دا چې عکیف ته څنګه ډیر درد ورکولی شم دا فکر کوم ښاغلی پیکاسه په کوم چا چې عکیف ډیر زیات دردېدلی وي ته یې هم د هغه په وسیله ودردوه یعنې اتنه هو خو هغه مکاره اوس زموږ ترمنځ نشته مړه شوې توپیر نه کوي د ځینو خلکو مړي او د ځینو نورو ژوندي به ارزښته وي ووایه د عکیف لپاره کوم یو ډیر مهم دی حالا ووایه که نه پوه شوم یعنې تاسې ټاکنه ماته پرېږدئ آفرین او مرکز کې یې کومه پته چې زه درکوم هلته راشئ سمه ده وسیم ته هم ووایئ پته ولیکئ یو بل هیجانم په لاره کې دی دا کوم ځای دی عاکفه دا د کانالیزاسیون سیستم مرکز دی ثابته د استانبول آن د ټول هېواد چټلي لاندې ځای نه سرچینه اخلي ښه د پیساګور کور دی ډېر زر پوه شوې چې د پیساګور کور دی آفرین دې وي والله اوس چې دلته راغلی یو نو په سر به یې وولو هغه سړی کور کې نشته ثابته قانونو د ساتونکي شمېر به له لسو هم ډېر و خیر چې هغه په سر نه ولو بیا نو دلته څه کوو هغه ته یو پیغام پرېږدو د څه شي پیغام دا چې هر کله هر چیرته چې وغواړو تللی شو راځه چې ځو سامان مو راواخیست هو خورې هر څه دلته دي وره زه د ولې راوغوښتلم ډېر وخت کېږي چې موږ تا له نږدې نه څارو
راتلونکی دې روښانه دی همدارنګه ستا د ورور لپاره ډېره خواشینی یم د خپل ورور غچ هرومرو اخلم زه هم دې موضوع ته راغلی یم سبا خپل ملګري در سره راواخله او لږ څه ګډوډي رامنځته کوي د بیلګې په توګه ملي بسته ور واچوئ ولې نه خورې که غواړې ټول ښار ته به ور واچوم اوس نه له اشرف سره مرکز ته لاړ شه دا به درته اړین توکي درکړي اشرفه سمه ده خورې هغه بیل او کلنګ راوړئ داسې چې مست داسې چې مست په ټوله لار یما دا چې بې نشې خمار یما ترنګ 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 فکر کوم هم دا ځای دی وروره موږ دلته یو کس پسې راغلی یو ازاګور دی کپیسا ګور دی سکدو سړی دی دلته دی دا تاسې څه وایئ ډېره بده ده ډېره بده ده ته ده نړۍ تر ټولو رذیل او تر ټولو بې ناموس او تر ټولو بې حیثیته کس ده څنګه کدو ویلی شي ثابته وروره زر له ملګري نه بخښنه به غواړم زر کوه خو د کدو نه هم بدتر دی کدو نه هم بدتر دی دا څه بې ځایه خبرې کوي ودې لیدل دا ورور دې په غوسه که راشه راشه چې زه دې په خلا کم رور جانه زه یې له دې ځایه ورک شئ ودرېږه وګوره ما تا ته ویلي وو چې څښاک د ټولو بدیو مور ده تمثیل کې هم ښه نه دي انسان څه او تریخوالي ته مجبوره وي دا ځای وکیندئ ولې اغلې سنبل ومې ویل دا ځای وکیندئ د ملکې مړی راباسو خبره مو وانه اورېدله دا ځای وکیندئ دا ماته راکه کله چې عاقب د ملکې مړی وویني بیا به وګورو چې څه کوي زر کوئ مه ودرېږئ ښه اوس څه وکړو اوکې تا دا کار کړی دی که نه او که په دې کې کوم بم وي نو بیا به موږ هم والوځوي زه ارزروم ته نظر کلاره تر څو چې وینم زړه مې نه ارامېږي حاله تاسې یې وکیندئ دا چاته راغلی نجیب الماس ته څه شوي دلته د ملکې په نوم یو نوم شته هغه سړی غواړم د هغه سروی شوی مړی ووینم والله څارګر صاحب زه خو ډېر ډارېږم د ډار خبره نه ده